پښتو دې وکړه خدا مې واوره دا ځلې نوم به دې په خوله وانخله. سخته ګرمۍ کې بالا ته په زارو وي امتي امتي رب ته یادول هم محبت دی. دا شي کې لویه خدایا شفاعت د نبي غواړم د نبي په خاطر خدایا ماف کول هم محبت دی. واه ډېر کې خو رخت شته محبت ته اور لمبي دي د خلیل خسور انګار ته غورځېدل هم محبت. ګورو که را جوړ کړل خاماران حضرت موسی ته د موسی امسا په ځمکه غورځېدل هم محبت دی. تو دې وکړه خدا مې واوره دا ځلې نوم به دې په خوله وانخلم او که مړ کېدم زه د تندې نه هم خو ستا د لاسه به وانخلم. السلام علیکم هغه ټول کتونکي څومره هم دا ټایم کې ما ګوري ما ویني زموږ RJ مسلمان آفیشل یوټیوب چینل نه او RJ مسلمان د فیسبوک آفیشل پیج نه څومره هم ما ویني ټول ته په خیر راغلی هرکلی ورته وایم. امید دی چې ټول به روغ جوړ وي خوشحاله وي د صحت په جامه وي ژوند نه به څه بلا شي خوندونو مزې اخلي. څنګه چې قدرمنو کتونکو تاسو ته پته ده چې د مسلمان یو هڅه وي کوشش وي چې هغه خلک ستاسو مخامخ راوړي چې کوم د پښتو دپاره د پښتو ژبې دپاره کار کوي او په پښتنو باندې مین دي او همیشه د پښتو اواز چې کوم دی هغه اوچت ساتلی دی. راغلی جي شیرګل کې موجود یو شیرګل کې راسره نوموړی شاعر وهاب انګار صاحب راسره موجود دی کوم چې بهترین لیکوال دی بهترین کم عمر کې د چا خبره چې لوی لوی سوچ لري او یو بهترین لیکوال دی او بهترین شعرونه غزلې لیکي دغه طرف ته ورځو وهاب انګار صاحب طرف ته خپل پروګرام کې ورته هرکلی پخې راغلی ورته وایي. ډېره مننه وروره کامیاب شي چې دغه پېښور سر نه رالي زمونږ خواله نو ډېره زیاته مننه یو نړۍ مننه. وهاب صاحب ستاسو د ټایم راکولو یو جهان مننه. ډېره مننه. وهاب صاحب عمر ډېر زیات کم دی شاعرۍ ته راتګ دا خو یو لوی سوچ غواړي او یو لوی کار غواړي لکه ما خو دا عمر دې شاعري چې کوم دی د الله طرف نه یو ورکه ده دا خو څوک ډېر زور مو لګي خو دا څوک نشي کولی خو تاسو نه به هم تپوس وکړم دې طرف ته دا سوچ څنګه راغلی ستاسو؟ شاعرۍ سره خو شوق زما د وړوکوالي نو سکول ته چې به زه تلم نو سکول کې به د استادانو به موږ اکثر د نعتونه ماتونه ویلې که نه هغه ټیم کې خو موږ داسې پوهېدو نه به د یو بل شعرونه به مې اکثر به پروګرام او څلورم کې چې وم غالبا پنځم کې خو شاعري خو چې کوم دی به د الله طرفه یې ورکړې حمزه بابا وایي چې شاعري کې الهامي کیفیت نه وي د نړۍ خلک به واړه شاعرانو نو په دې زه بالکل نیم پوه شوی چې یاره زه اوس هم ځان ته وایم چې زه شاعر نه یم زه چې یو غزل ولیکم نو زه باسې ځان سره سوچ کوم زه یم چې لکه دا خلک تا د شاعر کوي خو ته شاعر نه یې لکه دا یو شاعر هم زه یم چې دا به یو شاعر هم داسې ونه وایي چې زه شاعر یم. منصور ګل منصور وایي زما شان لیونی چې په حالاتو غزل لیکي زما شان لیونی چې په حالاتو غزل لیکي نو پوه شه چې چېرته رسېدلي به حالات دا حالات چې کوم دی دا سړی مجبوره کړي قلم پرې راوالي او سړی وایي چې یاره څه ولیکم اوس بل زموږ تلي وو ما او زه یو ملګری مو دله سوز و هغه تقریبا تلي سله کار مو چې هلته لاړو د وړو د مین مخې ته یاره زنانه ناستې وه او یاره بس مړه خیرې کولې وایي دا زمونږ ولې پیسې هم ورکوه وایي وړه راله نه راکړي په ایمان چې دومره خفه شوم مال چې په دې حالاتو یو سړی لیکل نه کوي که نه نو په څه شي به کوي په هغې باندې ما څه شعرونه لیکلي خو سره دلته نشته ګنیا په مې ورته ویلی وی. کرمونو کتونکو څنګه تاسو وهاب انګار صاحب خپل الفاظو کې ویل چې شاعر چې کم دی هغه حالاتو ته ګوري خلکو ته ګوري هغې په هکله باندې خپل سوچ چې کم دی هغه په شعر کې رابند کړي او شعر چې کم دی دا که موږ وګورو نو دې کې یو لوی میسیج وي یو لوی پیغام وي موږ خو ته خبره صرف خوند دپاره وورو او بس بیا په بل غوږ وباسو خو دې کې د شاعر چې کم دی د زړه یو درد وي د شاعر پکې یو الفاظ پټ وي نو وهاب انګار صاحب چې کم خلک وي هغه په شعرونو باندې تنقید کوي لکه زه به دا سوال تاسو نه پوښتنه وکړم هغې ته څه کول پکار دی لکه شعر نو لکه اوس یو شاعر راپاڅېدلو هغه شعر ویلو په هغه مې بلا شي خلکو تنقید کړو خو چې بیا هغه شاعر کله د هغې مطلب بیان کړو الفاظ خپل الفاظو کې بیان کړو چې زما د شعر مطلب دا دی نو هغې خلکو ته به تاسو څه وایي؟ اصل مسله دا ده دا تنقید چې څوک کوي که نه دا یوازې په شاعرانو کې نه دي دا شاعران هم چې کوم یو سړی لږ په مخکې لاړ شي نو دې شاعرانو ته کار کېږي یاره چې دا ولې دومره مخکې لاړی هغه بغض او کینه ده داسې که ته دا سینګران ویني د دوی په زړونو کې هم دا په هر یو په هره طبقه کې په هره پاټۍ کې دا بغض او کینه خامخی او اول چې یو سړی په دغه باندې سړي باندې دغه کوي دا تنقید کوي نو په کار ده چې هغه شاعر ته رینګ وکړي چې یاره تا دا شعرونه ویلي دي او د دې چې کوم دی خپل وضاحت وکړه چې یاره دا شعرونه تا ویلي دي تا څنګه نو چې هغه راته ونه کړو نو بیا هغې نه وروسته که ستاسو دغه کېږي نو بس بیا پې ته کولی شي. ګرانو قدرمنو کتونکو انګار صاحب سره به خبرې کوو خو د هغې په ښکلي اواز کې او د هغې په ښکلي انداز کې به د هغې یو کلام به هغې نه واورو. وهاب انګار صاحب یو کلام راته خپل زموږ کتونکو ته ډالۍ کوي موږ ته را ډالۍ کوي چې ستاسو هم وګورو تاسو څه لیکلي. زه خو به تر ټولو نه مخکې دغه غزل ووایم چې د یوې سلګۍ تپوس به کومه
د یوې یوې سلګۍ تپوس به کومه د زړه چاودې غریبۍ تپوس به کومه د یوې یوې سلګۍ تپوس به کومه د زړه چاودې غریبۍ تپوس به کومه پښتانه په خپل منځ کې په شرکړي پښتانه په خپل منځ کې په شرکړي د دې چل او چالاکۍ تپوس به کومه دا شعر به وایي نه پښتانه په خپل منځ کې په شرکړي د دې چل او چالاکۍ تپوس به کومه چې دا جی را لسور په وینو راوړو دې سړي نه خوابۍ تپوس به کومه چې دا جی را لسور په وینو راوړو دې سړي نه خوابۍ تپوس به کومه چې په ملک کې بلا انتشار جوړ کړ د ملال یوسفزۍ تپوس به کومه چې په ملک کې بلا انتشار جوړ کړ د ملال یوسفزۍ تپوس به کومه د مغرب نه چې راوت یل سوران دي د بیلتون د دې سیلۍ تپوس به کومه د مغرب نه چې راوت یل سوران دي د بیلتون د دې سیلۍ تپوس به کومه د حمزولو د سیالۍ نه وه خفه وه لیونۍ له د نتکۍ تپوس به کومه د حمزولو د سیالۍ نه وه خفه وه لیونۍ له د نتکۍ تپوس به کومه ما وهاب لی بهي ځواب رانه که د جانان د خاموشۍ تپوس به کومه وهاب لی بهي ځواب رانه که د جانان د خاموشۍ تپوس به کومه ډېر ښکلی ډېر اعلی وهاب بھائی دا راته چې مینه مو کړې ده که یاره مینه خو داسې انسان بنې چې مینه به یې نه کوي او مینه خو د ژوند ضرورت دی یاره په دې مینه باندې دنیا آباده ده تاسو مینه کړې بس یاره مینه خو هر چا کړې داسې خو زه به تا ته څه ووایم خو مینه یوازې د دغه سره نه وي د سړی وایي چې د جینۍ سره یو سړی مینه کوي مینه د مور سره هم کیدی شي د پلار سره هم کیدی شي د خپل الله سره هم کیدی شي صحیح دا راته وایي چې پهلنی کلام مو لیکلو یا پهلنی غزل مو لیکلو څومره عمر مو شاعري خو چې کوم د ما شروع کړې په 2013 کې مې صحیح شاعري چې کوم نه زه پوه شوم چېرې دا غزل دی ته او شعر ته مخکې د دې نه مخکې زه نه پوهېدم لیکل به مې کول ګډوډ به مې کول بس بیا مړه بس پراته به وو پوهېدم به پرې نه چې زه څه ویم او څه نه ویم خو بیا هم د دغې ملګرو سره ناستې پاستې وشوې او استادان نه پکې تپوسونه وکړل هغوی څه لږ ډېر پوه کړئ خپل پهلنی کلام درته یاد دی دغه څه شعرونه به درته هغې کې ویم چې زه به مړ یا به ژوندی یم بیا به ما پسې جړېږي زه به مړ یا به ژوندی یم بیا به ما پسې جړېږي ما نه مه ځه مازدیګره د لاس نښه راله راکه او تا نری نری سلګۍ کړې په ما وخت دیدن تیر شو تا نری نری سلګۍ کړې په ما وخت دیدن تیر شو ما نه پرې نه وځې نوره د لاس نښه راله راکه ډېر ښکلی ډېر اعلی دا راته وایي چې کتاب ته مو څه اراده شته که نه یاره کتاب خو اراده خو مې ورته شته خو لا اوس نه یاره او بس ګورو به بیا انشاءالله چې کتاب په چاپ کومه د کتاب خو د شاعر په زړه ارماني چې یار زما دې کتاب چاپ شي خو اوس مې ورته لا نشته انشاءالله چې کتاب به چاپ کوم صحیح دا راته وایي چې کم کلام ستاسو زړه ته نږدې وي او ستاسو خوښ وي کم غزلې شعر وي نو هغه زموږ کتونکي د اخرې ته ډالۍ کوي هغه شعر ما ته مو ډالۍ کړو چې هغه تاسو هغه شروع کې ما ته ویله هغه څو شعره به تا ته ډالۍ کړمه ستا د زړه لپاره چې ته ما ته یې جانانه قیمتي لکه زعفران ته ما ته یې جانانه قیمتي لکه زعفران ته داسې یقین وکړه بیخي لکه زعفران پوهېږم جوړ بیا تلي په دې لاره انګاره چې ځای په ځای خوره د خوشبويي لکه زعفران ډېر ښکلی راحت دی نظم به درته ووایم لیکلی خو مې ډېر مخکې خو اوس مې پکې لږ کار کړی دی او ستا دغه کتونکو ته ټولو ته دا نظم ډالۍ ستا خندا هم محبت دی ستا رټل هم محبت دی یاره ستا دا لږه مینه لږ کتل هم محبت دی ستا خندا هم محبت دی ستا رټل هم محبت دی یاره ستا دا لږه مینه لږ کتل هم محبت دی محبت خو یو دنیا ده دنیا ټوله محبت دی د آدم په دې دنیا کې زیږېدل هم محبت دی محبت خو یو دنیا ده دنیا ټوله محبت دی د آدم په دې دنیا کې زیږېدل هم محبت دی محبت کې خو رخت شته محبت ته اور لمبي دي د خلیل خو سور انګار ته غورځېدل هم محبت دی محبت کې خو رخت شته مننه محبت کې خو رخت شته محبت ته اور لمبي دي د خلیل خو سور انګار ته غورځېدل هم محبت دی جادوګرو که را جوړ کړل خاماران حضرت موسی ته د موسی امسا په ځمکه غورځېدل هم محبت دی ډېره مننه جادوګرو که را جوړ کړل خاماران حضرت موسی ته د موسی امسا په ځمکه غورځېدل هم محبت دی مال دولت ترې الله واغس د بچو نه هم وزګار شو د ایوب علیه السلام دا رنځېدل هم محبت دی
مال دولت ترې الله واغس، ډېره مننه. مال دولت ترې الله واغس، د بچو نه هم وزګار شو. د ایوب علیه السلام دا رنځېدل هم محبت دی. عبدالله کور کې پیدا شو، ټول تیاره جهان رڼا شو. د کافرو سه میدان کې جنګېدل هم محبت دی. عبدالله کور کې پیدا شو، ټول تیاره جهان رڼا شو. د کافرو سه میدان کې جنګېدل هم محبت دی. د قیامت سخته ګرمۍ کې با الله ته په زارو وي، امتي رب ته یادول هم محبت دی. دا شعر بیا وایي. د قیامت سخته ګرمۍ کې با الله ته په زارو وي، امتي رب ته یادول هم محبت دی. ستا په در کې لویه خدایا، شفاعت د نبي غواړم، د نبي په خاطر خدایا ماف کول هم محبت دی. واه ډېر ښکلی، ډېر الله. دا بیا وایي. ستا په در کې لویه خدایا، شفاعت د نبی غواړم، د نبی په خاطر خدایا ماف کول هم محبت دی. ما د ښکلي دیدار څنګ ته لږ راوبله مالکه، یو هاوه د یار څنګ کې ودرېدل هم محبت دی. واه ډېر ښکلی. واه بھائی ډېر ښکلی، ډېر الله یقین وکړي حد مو وکړو یاره. ډېره مننه وروره کامیاب. واه بھائی ستاسو د ټایم راکولو، ستاسو مینې راکولو، ستاسو دومره د چا خبره دومره لرې نه مونږ راغلو، بیا دومره عزت مو راکړو. ډېر ډېر مننه. تاسو هم ډېره مننه چې دغه پېښور نه راغلی زمونږ خواله او زمونږ شعر دغه کتونکو ته ږدئ. نو ستا د کتونکو هم ډېره مننه او ستا هم ډېره مننه. ګرانو قدرمنو کتونکو، وهاب بھائی د ښکلې کلامونه، ښکلې غزل، ښکلې شعرونه تاسو واورېدل. یقین وکړئ بهترین، زما باندې ډېر زیات ښه ولګېدل او کیدای شي چې زه یې والمه او بیا ځان سره چې کوم دی زما کم ریډیو پروګرامونه په هغې کې هم بیا خلکو ته یې ډالۍ کوم. وایي زما به انتهایي ډېر زیات خوښ شو. قدرمنو کتونکو، همدغه شانتې نور بلا شاعران دي او هغه چې خبره تاسو به لیدلې نه وي، تاسو نه پټ پناه دي، کله په سکرین باندې راغلي نه، کله په شیشې باندې راغلي نه. زما دا کوشش وي چې هغه شاعران ستاسو مخامخ راولم. نو دغه شانتې موږ سره اوسئ. زموږ د چې کوم چارواکي دي د ځان سره یاد ساتئ او تر هغه دمه پورې را روان چې کومه مرکه ده، د نور شاعرانو سره مرکې کوو. بلا شي شاعران روان یو، بلا شي سندرغاړو روان یو. نو زما د هیله ده چې ستاسو به دا زما مرکې خوښېږي او موږ به سپورټ کوئ هم. ستاسو د ټولو ټایم راکولو یو جهان مننه. الله مو خوشحاله او ښاد آباد ساته.